د ژغورنې ملي غورځنګ دومره دود هرکلی یې وکړ او دومره غټه غونډه یې وکړه چې ټول پاکستان ټولې نړۍ او ټولو پښتنو ته پرې ویاړ ده فخر ده او موږ سترګې پیچکې دي او پاکستان ته مو دا ورښکاره کړه چې موږ پښتانه یو موټی یو یو وجود یو ملګرو مشران به خبرې کوي خو دومره به ووایو چې د پښتون وطن په دې پښتنې خاورې په دې لرې پښتونخوا چې کوم ظلم کوم بربریت کومه ناروا سلوک د پاکستان د پاکستان فوج د ISI د MI د ګونډاګردو د بدماشانو وکړو داسې ظلم داسې ناتار نه مغل کړی و نه پیران کړی و نه هلاکوخان کړی و نه چنګیزخان کړی و نه روس کړی و نه امریکا کړی و او دا ظالم بدماش راغلی ده ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे دا ظالمان راغلي دي ما په وطن یا اول سکولونه رانه وران کړو ما بچي نه قلم واخیسته بسته یې واخیسته ټوپک یې راکړی جیکټ یې راکړی بیا راغلی ما بازارونه یې رانه رنګ کړو هغه ګاډر اسن یې نیلام کړی ګاډر یې وکړو په لاهور شي خرڅ کړو بیا راغلی ما کورونه سره زر پټ کړو بیا راغلی ما کورونه چې ما نظام دې ما چې کومه ځان ژغورنې لپاره اسلحه خرڅوه پټه کړه یوړه بیا راغلی په پنجاب کې ما شناختي کارډونه بلاک کړو موږ یې په کډو کولو مجبور کړو موږ یې له پنجاب راوشړلو اوس لګیا ده په پنجاب کې ما د لاهور د یونیورسټۍ سټوډنټان هغو باندې فایرونه کټ کوي چې دا د غرو خلک په کار ده چې موږ هغه غرو ته ولږو نو دغه پاکستان ته موږ یایو د پاکستان ریاستي ادارو ته موږ یایو چې د پاکستان ریاستي ادارو موږ تاسې غرو ته ولږو که چېرته موږ په غرو باندې مجبور شو موږ تاسې ته دا اخري خواست کوو تاسې ته موږ اسلام آباد ته د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو سرتورو سره په ننواتې درلو چې مهرباني وکړه نور ما مه وژنه ما مه بېعزته کوه ما په راشن کتارو کې مه ځړوه نور ما سره دا ناروا سلوک مه کوه که چېرته موږ مجبور شو چې موږ غره ته درته وخېځو نو تا بنګال ولیدی تا بلوچان ولیدو تا نور دې ډېر خلک ولیدو نو ته به دا به مشتري مولا دا سنبال نه کې تا ته به بیا لکه څنګه چې تا ویل چې ما ته د بنګال خاوره په کار ده د بنګال خلک نه دي په کار هغه سلوک دی له پښتنو سره شوري کړی ده چې ما ته د پښتنو خاوره په کار ده د پښتنو زنګرات په کار دي د پښتنو معدنیات په کار دي او یو بل کار یې دلته ناروا شوري کړی ده په جنوبي پښتونخوا کې د ما او د بلوچ وروڼو په منځ کې د نفرت پیدا کولو لپاره د پنجاب چې کوم واکمن خلک دي د ریاستي ادارې پنجاب اسټیبلیشمنټ چې کوم په ډرایینګ روم کې ناست دي هغو خلکو یو بله پالیسي شروع کړې ده چې دلته په پښتنو د پښتنو په LC باندې په پیټنو په افریدو په مسجدو په وزیرو په خټکو په افریدو باندې د بلوچانو بېعزتۍ کوي لګیا دي که غواړي چې دلته یې پښتنو او بلوچو منځ کې جنګ راشي خو موږ دا نه منو موږ دا نه غواړو موږ دغو پښتنو ته خواست کوو چې دا مه کوو موږ بلوچانو ته دا یایو چې دا د ریاستي ادارو دا یو چال ده په دې چې تاسې مه راځو یوه ورځ خپل کلي نه راتلو خبره لنډوو په کلي نه راتلو په 1 کیلومتر باندې موږ سره چیک پوسټ ته هغه یو فوجي راته ولاړ و ما ته ویل چې کار دې کوو آپ تو نئے لگ رہے ہو نو ما ورته وویل چې مهرباني وکړه زه نوی نه یم ما پیدایش دغه ځای ښه ده زما ژوند دلته تېر سوی ده ته نوی راغلی میاشت یې تېره سوې ده نه دې مذهب یې ما په شان ده نه دې کلتور یې ما په شان ده
نه دې شکل ما پشان دا نه دې بل زبه ما پشان دا نه دې رسم رواج ما پشان دا نو څه نه ما سړی نه زه دلته نوی نه راغلی ته نوی راغلی خو دی پاکستان ته موږ بیا خواست کوو بیا منت کوو چې مهرباني وکړه په دې مو مه مجبوروه چې موږ په بل آپشن باندې مجبور سو موږ خپل شهریان وګڼه خپل سټیزن مو وګڼه په دې شعرونو اجازت درنه غواړه چې په مړو مړو اوښکو ژاړې چې په مړو مړو اوښکو ژاړې راته ووایه څه غواړې نښ لښتې وي در باندې چې په ژړا اړخونه غواړې مور دې دار شه د خولګۍ نه د ژړا زمانې لاړې اوس دې څوک چک کړي لاندې اوس په نره ځای غواړې